السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید لرم تاسو ټول به ښه یې. د الله تعالی نه خو ښه غواړم، روغ جوړ غواړم. دا یو خبره پیلاو شوی دی چې داود شاه نومې سړی و چې کوم به خپله لور ګډوله، یا د پښتو یا د پښتنو نوم یې چې بدنامولو، یا د پښتو په کلچر کې داسې یو دغه کارونه کول چې د پښتو د ثقافت او د اسلام او د شریعت خلاف و. دا یو څو ورځې مخکې هغه ږیره م غټه غټه لوی کړې وه، بیا یې هغه سنت نبوي چې دی هغه یې لرې کړه. کله یې ویل چې دا ماله چې دی جنیي خره ویلې ده، کله به یې وي چې ما داسې کارونه کول چې ما سره دې ږیرې سره اجازه نه راکوله. بهرحال دا یو طرف ته که د دغې نه مخکې بلې خبرې هم شوې وي چې دغه داود شاه چې دی مولانا اکبر علي صاحب دی، که کوم عالم دی یو مولانا دی، هغه ورته هم ډېر ښکلی نصیحت کړی. دا ټولې خبرې به مونږ سیټ ټکو، خو آیا د باندې چا فایرینګ کړی دی، قتل کړی دی، دی مړ دی یا نه دی مړ؟ نو د دې خبرې حقیقت څه دی؟ نو ګرانو ملګرو، د دې حقیقت چې دی چې دا چا وژل دی چا نه دی، نو داسې په خبرونو کې راځي چې صدر اکبر خان چې دی هغه دا راغوښتی او خپل دغه ته ملاقات ورسره وکړو. د هغې نه وروستو بیا په ده باندې فایرینګ وشو، نو بیا دی وویشتی شو، لکه په خپه ولګېد، بیا هسپتال کې دی. خو ښځې داسې خبرونو کې راځي، خبر کې داسې راځي چې ښځې اف آی آر کټ کړی دی په تاڼه کې، او په 3 کسانو په جان حبیب باندې او په صدر اکبر خان او یو زیارت ګل دی، که داسې نوم یو سړی دی. نو پوره تحقیق سره خبره خو به داسې نه وي، خو ما هم داسې اورېدي دي، نو ما ویل چې ملګرو ته په ویډیو وکړم. خو به هر حال زما د ویډیو مقصد دا نه دی چې دا دومره ګنې یو خاص سړی و یا نه و یا څنګه و، د دې باره کې ویډیو وکړو. خو زما مین مقصد دا دی چې که هر څوک ګناه کوي، ګناه د هغه په خپل ځای دی، خو به هر حال یو مسلمان یا یو انسان د هغه وینه تویول د اسلام اجازت نه ورکوي، او د هر جرم سزا چې ده هغه داسې وي چې د هغه جرم موافق سزا وي. لکه اوس په اسلام او شریعت کې یو سړی غلا وکړي، نو د غلا سزا دا ده په شریعت کې چې هغه دومره مالیت وي چې د 10 درهم عمره مال وي یا 10 درهمه وي، که د هغې نه زیات وي نو د هغه لاس کټ کولی کېږي. اوس که یو سړی ووایي چې نه په اسلام او شریعت کې د غلا دا سزا ده، لہذا که چا 10 درهمو نه زیات کټ کو یا 10 درهمه مال یې پټ کو او دغه وکړو، نو موږ به د دغې په عوض کې د ده سر قلم کوو، نو دا ناجایزه ده. یا یو سړي وویل چې د 15 درهمو په مالیت کې موږ لاس کټ کوو، نو دا هم ناجایزه. ولې چې د هر شي ځان له د هر جرم یو سزا شریعت ایښې ده، نو دغه شانتې یو قانون وي. موږ دا ویل غواړو چې هر څه ګناه یا هر څه یو کار کوي، نو قانون په خپل لاس کې اخیسته نه دي پکار، بلکې حکومت شته، نو پکار ده چې حکومت وقت د هغې دغه وکړي. نو ګرانو ملګرو، دا ویډیو مې دې دپاره وکړه چې احتیاط پکار دی. موږ د انسان نه بلکې د هغه د ګناه نه نفرت پکار دی. او بس دا به ووایو چې الله رب العزت دې هر مسلمان ته د نیکې هدایت وکړي. او قانون زما مین مقصد په دې ویډیو کې دا دی چې خپل ملګرو ته دا خبر ورکړم. او دویم مقصد مې دا و چې قانون په خپل لاس کې اخیسته په هېڅ وخت کې هم نه دي پکار، ځکه چې یو ریاست او یو قانون شته، نو موږ له پکار ده چې موږ هره مسله او هر معامله قانون ته مخکې کړو. او د دې نه علاوه نور علما داسې ښه خلک عمر څوک تپوس کول واله نشته، لیکن د هغې تپوس چې خدای د دغه خلکو نه وکړي، خو موږ به خپل دغه قانون ته مخکې